د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. ستاسو کوربه ستاسو دوست ابراهیم مومن دی بلې په زړه پورې ویډیو سره ستاسو خدمت کې دی. په دې ویډیو کې به تاسو په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ چې د سږ په شپږیزه کرکټ لیګ کې به لوبغاړي په کومو کټګریو کې څومره پیسې ترلاسه کوي او کوم لوبغاړي کولی شي چې د سږ په شپږیزه کې د لوبېدو په موخه نوملیکنه وکړي. په دې اړه معلومات درکو، خو که تر اوسه مو مومن سپورټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ او هم یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. په ویډیو پیل کړو. د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو پیلېدونکی دی. افغان کرکټ بورډ ټاکل لري چې لوبغاړي په ډرافټ بڼه باندې لوبډلو ته وړاندې کړي او په 15 کټګریو کې به ګډون کوونکي لوبډلې د خپلې خوښې لوبغاړي ترلاسه کړي. په لومړۍ یا ایکانیک کټګرۍ کې به 15,50,000 افغانۍ لوبغاړي ترلاسه کوي. په دویمه او ډایمنډ کټګرۍ کې به 3,60,000، په دریمه او پلاټینم کټګرۍ کې به 2,00,000 افغانۍ، په ګولډن کټګرۍ کې به لوبغاړي 1,20,000 او په وروستۍ سلور کټګرۍ کې به لوبغاړي اخیستو په صورت کې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کړي. ویل کېږي چې هغه لوبغاړي چې په وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره وو یا په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان الف کرکټ ملي لوبډلې سره وو، دغه راز په 19 کلنه او ایمرجنګ لوبډله کې لوبېدلې وي. هغه لوبغاړي چې 15 لسئ 50 اوریزه او یا 15 شل اوریزه لوبې ترسره کړې وي او هغه لوبغاړي چې په تیرو 2 کلونو کې له کرکټ بورډ سره قرارداد لاره کولی شي شپږیزه کرکټ لیګ کې د لوبېدو په موخه نوملیکنه وکړي. خو د هغه لوبغاړو دی الله مل شي چې د افغانستان په کورني کرکټ کې تر اوسه نه په ملي، نه په الف، نه په 19 کلنه، نه هم په ایمرجنګ، نه هم په لسئ او نه هم په ولایتي سیالیو کې د بېلابېلو دلایلو له کبله لوبېدو شانس نه ترلاسه کړی چې په دې سره ښایي زیات شمېر استعدادونه له دغه کورنیو شل اوریزه کرکټ سیالیو څخه پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د سږ اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ به راتلونکي سپتمبر میاشت په 6مه نیټه په کابل کې پیل شي او د آی پی ایل د پیل یوه ورځ وړاندې به په کابل کې پای ته ورسېږي چې پکې به مس عینک لوبډله د خپل اتلولۍ څخه دفاع کوي.